تاسو نن سبا وګورئ چې رښتې له څوک لاړ شي مونږ زوی له رشته کوو لومبې تپوس هغه څه کوي وی الکس څونه تعلیم کړی دی نو مونږ ورته وایو د خیره شپاړسمې پاس کړی دی وی چې ښه نو دویم تپوس کوي چې الک نوکر دی او که نوکر نه دی نو وی چې یو نوکر دی دریم تپوس په کوي چې کچه دی کو پوخ دی نو چې مونږ ورته وایو چې پوخ دی نو بیا ښځه خاوند ته وایي چې د خیره الک شپاړسم پاس کړی دی او په حکومت کې پوخ نوکر دی نو د خیره د جنې بوله ورکو هغه نورو خلکو ته به دا بکس واپس کو هغه انسان ته خلک ایجوکیټډ وي چې تعلیم حاصل کړي وي پوهه حاصل کړي په ښه او بد کې تمیز کولی شي سړیتوب پکې وي انسانیت پکې وي او دغه تعلیم د خلکو د ښېګړې دپاره استعمالي نو هغې ته ایجوکیټډ ویلی شي چې یا معاشره یا مور پلار یا چې څوک دا تعلیم ورکوي دی داسې څه کارونه داسې څه خبرې اترې وکړي چې د هغې د وجې نه تعلیم مقصد اصل پاتې شي او خلک پیسه او عهده او ډیګري وګرځوي د خدای دپاره پښتنو سانونه وپېژنئ ستاسو دپاره خو به ځان له پیغمبر نه راځي. ډاکټر صاحب ډېره زیاته مننه په ټاک شو کې د ناستې موقع راکړه. ډېره زیاته مننه. کوم زما سوال به ستاسو نه دی ډاکټر صاحب چې نن سبا موږ وګورو تعلیم مقصد چې داسې پیسه ګرځېدلې ده په ټول خلکو په ذهن کې همدغه سوچ دی چې تعلیم مقصد چې دی هغه صرف پیسه ده. دا سوچ په څنګه بدلېږي؟ خلک به دې نه څنګه اوري چې تعلیم مقصد چې دی هغه صرف چې دی او صرف پیسه ده؟ سرجي اول خو زه تاسو شکریا ادا کوم چې تاسو ټایم وویست او ټاک شو درالی خدای پاک مقدرمن کا او تر څو پورې چې د دې خبرې تعلق دی چې دا څه وجه ده چې نن تعلیم خلکو مقصد صرف پیسه ګټل ګرځولي دي. تعلیم خو اصل رڼا ده او دا مونږ ته ښه او بد ښایي څنګه چې تیاره کې مونږ ته هېڅ پته نه لګي چې کوم ځای کې لوړه ده جوره ده کنده ده مار دی لړم دی ښه دی بد دی مونږ ته پته نه لګي خو کله چې رڼا راشي نو مونږ ته پته ولګي د نقصاندې څیزونو نه ځان ساتو او د فایدې څیزونه مونږ حاصلو. نو تعلیم اصل د دې مقصد دپاره وي خو کله کله د بده مرغه دا کار وشي چې یا معاشره یا مور پلار یا چې څوک دا تعلیم ورکوي دی داسې څه کارونه داسې څه خبرې اترې وکړي چې د هغې د وجې نه تعلیم مقصد اصل پاتې شي او خلک پیسه او عهده او ډیګري وګرځوي. د مثال په توګه باندې مونږ ته مور پلار وایي چې بچې ډېر تعلیم وکړه چې غټ نوکر شي نو ډېرې پیسې به ګټې. نو د ماشوم په ذهن کې د تعلیم مقصد دا وګرځي چې یاره د تعلیم مقصد جو غټه نوکري او ډېرې پیسې دي. بیا چې دې اړخ ته مونږ راشو نو کله کله مونږ ته استادان دام وایي چې بچې محنت ډېر کوي چې ډېرې نمبرې والی نو نوکري به ته په اسانه ملاویږي او بیا مزې کوي ډېرې پیسې به وي. نو بیا زموږ ذهن کې هم دا خبره راشي چې ښه جوړ د تعلیم مقصد دا شو چې تاسو ډېرې نمبرې واخلئ نو نوکري به میلو شو بیا به پیسې وي او بیا به مزې وي. نو بیا هم دغه خبره راشي او کله کله پکې بعض استادان داسې موکي چې هغه دا پیسې والا شاګردانو ته لږ ډېر په ښه نظر ګوري او چې پیسه ورسره نه وي کمزوري وي غریبانان وي هغې ته په ښه نظر نه ګوري. نو هغه غني خان بابا وایي وی دا څنګه انصاف ته ای ساقي په میخانه کې ستا غوړو له غوړو دریاب او ساس کې نه ځي نورو له ځان له چې قمقل شم هوښیار شم هله نورو له. نو کله کله دغه ځای کې امکار روان شي چې غوړو خلکو مالدارو خلکو بچو ته استاد ډیره توجه ورکوي نو د دې نورو خلکو په ذهن کې دا خبره پیدا شي چې پیسې د سره ډېر وي نو استاد هم در ډیره توجه درکوي ځکه چې اخو تعلیم ښودو ولی اخو ډېر ښه پوهېږي کیدای شي تعلیم مقصد هم دغه دی چې ډېرې پیسې وګټه نو استاد به دې هم قدر کوي. ستاسو ته په دغه کوم ډاکټر صاحب چې موږ ایجوکیټډ په دې ټایم کې چا ته ویلی شو چې آیا ډېرې پیسې ګټي آیا ته دې په ښه عهده باندې دی آیا د ډېر تعلیم کړی دی که آیا د اخلاق ښه دي نو چا د ایجوکیټډ په دې ټایم کې چې دا موږ ویلی شو ایجوکیټډ نوم موږ چاله ورکولی شو؟ زما په خیال باندې ایجوکیټډ هغه کس دی چې هغه کې انسانیت او سړیتوب وي چې انسانیت او سړیتوب پکې نه وي او ډیګري ورسره ډېره غټه وي. نو د دې خو مثال داسې شو نن سبا هغه چیټ جی پی ټي راغلی دی نو چیټ جی پی ټي خو زما ستاسو نه ډېر قابل دی نو بیا خو دا خو زما ستاسو نه ډېر ایجوکیټډ دی خو هغې ته څوک ایجوکیټډ نه وي هغې ته مشین وي. هغه انسان ته خلک ایجوکیټډ وي چې تعلیم حاصل کړي وي پوهه حاصل کړي په ښه او بد کې تمیز کولی شي سړیتوب پکې وي انسانیت پکې وي او دغه تعلیم د خلکو د ښېګړې دپاره استعمالي نو هغې ته ایجوکیټډ ویلی شي. صرف تعلیم عهده ډیګري
ګاډي پیسہ دیتا ایجوکیټډ مونږه نشو ویلې بیا په بانک کې خو پیسې ډېرې زیاتې دي او غټې غټې عہدې هم ډېرې زیاتې دي او څنګه چې ما د چیټ جی پی ټي دا وکړه اعظم استانو بیا ډېر قابل دی نو پکار دی چې بیا هغه څیزونه ایجوکیټډ وي تعلیم یافته او مونږ تاسو بیا ایجوکیټډ نه یو. ډاکټر صاحب موږ ګورو ته قوم خدمت چې دغه نشته. یو شاعر وایي په ژوند کې هغه وخت د کار شي سړی په ژوند کې هغه وخت د کار شي سړی د بني ادم چې په کار شي سړی په دې دومره حسن سره دومره مینا دا زړه می غواړي چې درزار شي سړی او چې د وطن په نامه سر نشیندي دین خد چې مردار شي سړی نو هغه ته وطن خدمت نشته. خلک صرف وایي چې ما تعلیم وکړ او ما روپۍ وګټلې. خلک وایي چې ما ایم پی او پی ایچ ډي وکړ چې د ډایرکټر جوړ شو او ما چې په لکانو او پر کروڑو روپۍ وګټلې. کوم ګورو ډیر شي خلک چې دغه د بي اس وکي ایم اس وکي پی ایچ ډي وکي دلته کوي چې صرف ګورنمنت خص کې لته ملاو شو کنه ملاوي. خلک انګلند ته روان دي خلک امریکا ته روان دي خلک چې دغه خخ ځګون دي اصل پر دي صرف د پیسو لپاره. نو زه خدا بزین کې ما ډیر غټ کوېسچن دی چې آیا د تعلیم مقصد خو صرف روپۍ نه ده بالکل نه صرف د انسانیت دغه شي کنه دغه وجه باندې ما دغه چې لکه په تاسو دې څه په نظر ګورئ چې خلک تعلیم کوي بهر ملک ته روان دي سوچي هغه صرف دغه سوچ دی د سرکاري نوکر شوم ښه دا زما تعلیم په کار راغی کزه کم زنه نوکر شوم د ما تعلیم په کار نه خلکو ته تعلیم یافته نه ګور دی یو بل وجم ده کنه. تاسو نن سبا وګورئ چې رښتې له څوک لاړ شي مونږ زویله رشته کوو لومبې تاسو هغه څه کوي وی الکس سونه تعلیم کړی دی نو مونږ ته وی د خیره 14 پاس کړی دی وی چې خان دویم تاسو کوي چې الک نوکر دی او کو نوکر نه دی نو وی یو نوکر دی دریم تاسو پکې چې کچه دی کو پوخ دی چې مونږ ته وی چې پوخ دی نو بیا خزه خاون ته وی چې د خیره الک 14 پاس کړی دی او په حکومت کې پوخ نوکر دی نو د خیره د جنې بوله ورکو هغه نور خلکو د بدابکس واپس کو او چې نه تعلیم نه کړي یا تعلیم کړي وي او نوکر نه وي او پیسې نه ګټي نو بیا څه وی وی خپکیږه ما دا مونږ بل چاله ور کړی دا زموږ په خپلو کې په خفګان راځي. نو معاشره د دې سوزونه روانه ده کو مور پلار خپل بچو ته د تعلیم مقصد دا اوخود چې انسانیت او سړیتوب زده کول دي نو بیا به خلک په پیسې پسې منډه نه وي کو استاد په خپل هم په دې باندې عمل کو او شاګرد تم دا اوخول چې نه پیسہ مقصد نه دی بلکې سړیتوب او انسانیت مقصد دی تعلیم اصل مقصد دا دی نو بیا به شاګرد په عمل کوي او کو دریم معاشریم دا فیصله وکړه کو ډېرې پیسې ډېرې عہدې ډېر وسره سيزونه وي خو چې په الک کې سړیتوب او انسانیت نه موږ ول لور خور نه ورکو نو تاسو بیا ګوره چې دا معاشره د تعلیم یافته او د سړیتوب والا خلکو قدر کوي او کو نه کوي. ډاکټر صاحب ډیره زیاته مننه چې دومره ټایم وراله راکو زه دلته کې میلمه کړم ډیره زیاته مننه کوم لورت خلره ډیره زیاته بل خوشاله راته اوسئ خوشاله اوسئ ودانه بعد اوسئ بریالي اوسئ سجزم تاسو مننه کوم. السلام علیکم د سواد پوهنتون د سټوډنټانو لپاره یو زیری دی او هغه دا دی کچره پرز که تاسو ما سره په ټاک شوز کې حصہ اغستل غواړئ نو هم نن خپل رجسټریشن فارم فل کې او په واتس اپ باندې هم رابطه وکړئ. د خدای د پاره پښتنو سانونو پیژنئ ستاسو د پاره خو بزان له پیغمبر نه راځي